امار کمپلکس ته راغلی یم چې دا په دوهم عینو مینې کې موقعیت لري دوستانو. دلته به د خیره سره موږ په تاسې باندې دا کمپلکس وینو چې یو ډېر برانډ کمپلکس دی. من مساحت 6.5 په 4.5 متره کې دی مربع کې. دا اتاق دی بیډروم دی په اصطلاح باندې. درې اتاقه په 15,000 او څلور اتاقه په 15,000 باندې. السلام علیکم د هیواد میډیا خوږو لیدونکو، هیله مند یم چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. زه حکمت الله بارک یم، تاسو د هیواد میډیا څخه ما وینئ. امار کمپلکس ته راغلی یم چې دا په دوهم عینو مینې کې موقعیت لري دوستانو. دلته به د خیره سره موږ په تاسې باندې دا کمپلکس وینو چې یو ډېر برانډ کمپلکس دی. ستاسې خوبونه په واقعیت دلته بدلیږي د خیره سره. وربسو د کمپلکس دننه ساحه په تاسې باندې وینو چې څنګه جوړ دی. هر څه یې برانډ دي، که دیوالونه دي، که کلکینان دي، که کوچونه دي، که واشنګ ماشین دی، که هر څه دي ټول برانډ دي. نو تاسې زموږ سره اوسېږئ، موږ به ورسو د کمپلکس دننه برخه به په تاسې باندې ووینو چې ډېر کارونه یې بشپړ سوي دي او یو څه لا پاته دي انشاءالله چې هغه به هم په راتلونکي کې بشپړ سي. دا چې قیمتونه یې څو دي، په څو باندې خرڅوي دا کمپلکسونه، دا به ټول په همدې خپرونه کې تاسې ووینئ دوستانو. راسره مالو اوسېږئ، چینل سبسکرایب کړئ. قدرمن لیدونکو، امار کمپلکس سره ننوتلم، دننه رالم. اوس به ولاړ زه خیر سره کورونه به وګورو. هغه صاحب ستړي مه شئ. مننه، سلامت اوسئ، خدای دې غم راکړو. ستړي مه شئ، څنګه ښه یې، جوړه په خیره. مننه. ولاړ به سو هغه صاحب کورونه به وګورو. تاسو مخکې موږ به درپسې ورځئ. نو دا کورونه به زه دې ځای درته معرفي کړم. دغه ځای په داجیز کې په دغه کې دغه چې مکمل ګوره دا د کچرې سټنې په نورو برنامو کې مې هم خلکو ته ویلي دي. دغه د بیټریو د څلور کوره دي، د څلورو بیټرۍ ځایونه دي. مثال خبرې هر یو خپل کول پکې لري، یعنې سولري و دغه برېښنا دواړه لري. انا دا چې دی دا د اطفایې سیسټم دی، دغه رقم دا یې هم د اور وژنې دغه دی، بالون دی، دا د ګفټ ځای دی، ګفټ مو تیار راوړی دی. د خیر سره بس دغه کوئ. راځئ زه به تاسو یو کور ښکاره کړم. زه در مختصی هغه صاحب بس انشاءالله دا کور به وګورو. دوستای عزیز دگاهنا بخیر، هرچی مجهز است، برق عمومی داره و برق سولریم داره دیگه. میریم بخیر انشالله. راځي هغه صاحب دغه کوم اتاق دی؟ راځي زه به دا ورته دا اتاق وګوري، دا ځای وګوري. ماشاءالله بسیار یک اتاق زیبا و دیدنی است. هغه صاحب دا د څه شي اتاق دی دوستان؟ دغه چې موږ کله رانوتو مخامخ دا په اصطلاح باندې مهمانخانه ده، یا موږ تاسې هغه بیټک ورته وایي په خپل دغه کې کوټه و یا کندهاري کې خو بیا دغه ورته وایي کوټه ورته وایي. نو د دې تقریبا مساحت 6.5 په 4.5 متره کې دی مربع کې. نو بس دا کوټه ده او دا مکمل د ډیکور دغه دی، ډیکور الماري د تلویزیون او دا چې دا هم کوچونه دي او ډېر ښایسته. دا مرته دغه کړي دي انشاءالله. او هغه صاحب که د دې په اړه راته ووایاست چې د دې دغه قیمتونه څو دي په عموم کې نه، ځکه دوستان به شاید تلوسه ولري، که په تلوسه کې پرېږدي په پای کې به ورته وایه.
کومه خبره نه ده نو کوم مشکل نشته زه خو وایم چې په پای کې به ورته وایو پر دواړو سره کومه خبره نه ده او دا په څومره موده کې جوړ شوی دی او دا کومه نقشه ده د کومه ځای څخه راوړې ده چې دلته د کندهار دپاره دا ډېر یو غټ ویاړ دی بالکل اعمار کمپلکس تقریبا د نن څخه یو کال در مخه د دې ځای بنیاد کښېښوی او د دې ځای کارونه یې راپیل کړله چې انشاءالله موږ تاسې وینو چې دا تقریبا یو بلاک یې په بشپړ ډول باندې چې تقریبا تر ډېره حده پورې کارونه سره خلاص شوي دي او دغه موږ تاسې په دغه ځای کې یو اوس تر دغه ځای پورې مو رسولی دي نو دا نقشه چې ده دا ترکۍ نقشه ده ترکیې هېواد څخه مو راوړې ده دا نقشه د دې نقشې مکمل چې د ډیکوریشن څخه یې نیولې د بنیاد څخه یې نیولې د سیخو غالبو دا ټول شیان څخه یې نیولې دا ګرده په پلان او په برنامه باندې موږ ته ټوله یې موږ ته دغه کړې ده راکړې ده نو موږ د دې د عملي کوو د دې اکثره شیان چې دي مثال د خبرې چې تاسې وینئ په دې ویډیو کې دا ټوټل موږ مکمل د خارجي وادو څخه راډر کړي دي دغه شیان او د خیر سره موږ تاسې به دا مثال لکه کوچونه دي بالکل فرش دی او ډېر دغه رقم مثال د خبرې اوس د دې الماریانې دي تختې دي د الماریانو دغه رقم مثال د کاشانې دي او دغه سیلینګ دغه د لایټونو او دا شیان ټوله دي پکښې کې او دغه د ډیکوریشن کې خو دغه راځي البته کوچونه راځي فرش و دا هر څه تاسې د همدې کور سره ورکوئ فقط یو دغه کم کوچونه چې دي ولې هغه خلک په خپل فرمایش باندې په دې کورو کې څوک خپل د پردې یا غالۍ سره جوړي نو په دا خاطر باندې هغه بیا موږ خلکو ته آپشن ورکړی دی چې تاسې یې خوښ کړئ او هغه اکسټرا چارجس لري هغه به تاسو ورکوئ په هغه کې مثال د خبرې دا کوچونه دي بیډونه دي اوس مثال د خبرې په کوم کور کې چې موږ یو د خلکو مثال د خبرې دغه کور چې رانیولی دي دا د هغو دپاره موږ دا ګرده راغوښتي دي د دوی په فرمایش مو راغوښتي دي هغه پیسې هم دوی به راورکوي خالي موږ د ډیکور میچینګ ورسره جوړوي د کور دا نه او وبګرځو هغه سم محترم دا ځای خو تشریح سو چې دا کوټه د دوستانو دونه په زړه پورې کوټه خو زه لا نه لرم په کور کې خو ماشاءالله دغه بیا د کوچ دي که د غالۍ دغه چې دي دا مکمل د کوچو ټوکران دي په دې ځای کې بیا موږ دا خپل ګراکانو ته وایو چې تاسې مثال د خبرې خوښ کړئ دا چې دي دا ټوکر چې دي دا ترکۍ ټوکر دی د دې څخه یعنې ډېر شیان هم د ترکیې څخه راوړي خام مواد ګوره اوس مثال بعضې شیان دي چې هغه دغه فینیشینګ و د سموټینګ و دا شیان چې لري هغه د ترکیې هېواد په دې کې نه تکړه دي که یو څه شیان یو څه په قیامت باندې پورته هم دي خو بیا هم موږ کوشش کوو چې هغه هدف دلته برانډ دی برانډ دی او خپل نامه ته کار وکړو ماشاءالله انشاءالله دغه شیان چې ګوره درته کتلی سي چې مثال د خبرې کم دغه دی نه طبعا معلومیږي دا دغه کوچو دپاره دي چې اوس دا بره موږ دغه کورو ګراکو والا ته ښکاره کوو چې مثال د خبرې تاسې په دې کې کم رنګ خوښوئ او دا سړی چې دی مثال د خبرې دغه خوښ کړی دی دا د دغه ټوکرو څخه مثال د خبرې دغه رنګ دی دا نه دی دا دغه کړی دی او تر څنګ ګیلاسونه بیا څنګه داسې یو ترتیب جوړ شوی دا نو بس د دې دغه دا په دې خاطر موږ کړی دی وکړي چې اوس یو خو د یوې خوا څخه د کور صاحب دغه شیان موږ ته ولي چې پروا نه لري چارجس راسي هغه زه در کوم خو ماته ستاسو په ډیزاین باندې ګورئ دوستانو دا داسې دي چې دا ګیلاس تاسو وینئ دا بالکل د دې خونې د کلر او د فرش او د ډیکور د دې هر څه سره میچینګ دي نو دا طبعا چې یو څوک یې غواړي چې داسې میچ شي پیدا سي او تاسې هغه ورته برابر کړی دي دغه کور مو ودان سلامت مثال د خبرې دغه لایټونه چې تاسو وینئ نه دا لایټونه دا رقم لایټونه دي چې لایزري لایټونه دي کله چې دا ګروپ دا خو بیا پارټیشن کېږي د دې بیا جلا انجینري سیسټم دی بیا دغه خپله طرحه د کورو د ډیزاینو طرحه پر د دیوال باندې ګوره دغه لایټ د لایټو ډیزاین وینئ پر دیوالو لیدلی دي دا خپله یو شایسته جوړ کړی دی دغه رقم مثال د خبرې راځو دغه ته تختو ته دا ګوره ګرده میټ های کلاس جرمني تختې دي دا دا د جرمني هېواد جوړ دی ډېر لیدونکي بیا د دا شان سره ډېر ولدیت دا بیا اکثره خلک چې موږ خو دغه زموږ اکثره ګراکان چې دا د خارج والا دي او هغه د برنډډ شان باندې پوهېږي اوس زموږ سره چې دغه کوي هغه دا شان ګوري دغه ګوري بس وایي انشاءالله دغه شی دغه نو دا تر ګوره یو طرحه لري په ځان کې او دی چې مثال د خبرې خپل یو ډیزاین هم ځان ته جوړوي دغه رقم مثال د خبرې د دې د المارۍ او د دغه بس ترتیب یې ګره سره کوي مثال د خبرې ګوره دا سویچان دي نه دي په نور برنامو کې مې ملګرو ته ویلي دا سویچان چې دي مثال د خبرې ګوره خپل د یو اس بي دغه لري بیا هم مثال اوس اپډیټ شان پر راځي په نور کې اوس مثال د خبرې هغه شان ورته اپډیټ کړی دي په دې کې مثال دغه سویچان دي د دې کوالټي موږ کتلې ده د دې چې بیا هغه ښه کوالټي بیا موږ هغه اډر اوس مو هغه د دې ښه کوالټي
کړي وو در دې هم هغه اعلی درجه کوالټي چې په نړۍ کې درغه بالا شي بالکل مثال خبرې ده چین هېواد جوړ خو ګرده چې نه دي دا بیا مثال د اروپایي سټنډرډ دی یو مثال خبرې ده دغه دپاره چې دا چې دي هغه زموږ د په اصطلاح باندې د کوالټي و د امپیر دا خو امپیر هم مهم دي دغه بیا کم امپیر والا چې مثال خبرې جم هغه په دغه شانو کې په دغه ترتیب کې دغه اعلی درجه امپیر والا هغه امپیر مثال لوړ امپیر چې مثال د برق زور دغه په ونه رسېږي چې د او د دروازې ډېرې درنې دي دا بیا څه لامل دی د دروازې خو نو تاسو وینئ دا بس دغه طرحه ده د دې دروازو هغې ده بس ما خو تر اوسه پورې دا طرحه بل ځای نه ولیدلې دا بس دا هم د دې ځای جوړ نه دی مکمل د خارجي هېواد جوړ دی نو دغه تفصیل دی دوستانو تاسو راسئ د خونې بشپړه شاټونه راسره وګورئ چې زما خو بالکل خوښه شوله نو بیا هم راګرځو خپرونې ته دوستانو مخ ته ځو دا خو نو فکر کوم د دې کوټې تشناب دی نه دا خو دا موږ چې ولیدی دا خو کوټه سوله چې دا عمومي دروازه ده د دې د عمومي دروازه چې راسي دا د بوټو مثال د خبر د کوټو د جزا دغه الماریو د جوړ کړه خارج پر سیستم باندې پر هغه ترتیب باندې مرتبه برابر کړی چې مثال د خبرې دا دغه د پر دغه ځای باندې چې تاسو ونی پر دغه ځای باندې په دې ځای باندې پارټیشن بعض خلک داسې موږ ډاکونه خرڅ کړي څوک موږ ته پارټیشن مره کاوه همو داسې منول شکل شي چې څوک په پارټیشن غواړي پر دې ځای پارټیشن کیږي کوټه داس ولا تشناب داس او لار هغه سول لکه سراچه بر جلاس وو جلا کیږي او دا د لاندې تماس دا سیستم دی دا د مین دروازې سره هم کنکټ دی په کیمره کې موږ لیدل چې مثال خبره دا کورس سادي دا کورس سادي استعمال مرادي موږ خدای خلکو ته د سکیورټي کارتون ورکو جته و چې مثال خبره دلته دوی راځي 15 نفر د کور وزوي بیا 15 کارت ورکو 10 نفر 10 کارت ورکو دوی چې راځي هغه په کارت باندې راځي دلته حاجت نشته جته دا مین دروازې سم په کارت راځي د خپل بلاک چې رانوځي هم په کارت وروي راځي او دلته چې رانوځي دغه ته یا د ټول برکی سیستم و ټول سکیورټي سیستم ورته جوړ کړی دی ډیره مننه سلامات بل خبره دا ده چې د دېغه د کڅوک میلمه راځي هغه به دلته دروازه ور خلاصولی شي دا ګرده دا تشناب تاسو ولې تشناب بلې و تشناب ولیدي او دا خو بیا دا په هر خونه کې موږ دغه لرو تشنابونه لرو یو دا نو اضافه ور کړی دي چې هغه د میلمه سي ادب عمومي استفاده کیږي راځو دا بیا شپسخانه د موږ جوړه کړې ده شپسخانه ته بم راسو ماشاءالله شپسخانه چې دا نو مکمله په هغه نوی سټانډرډ په نوی ماډل او په نوی فکر سره جوړه دا راته وایي چې څنګه یو نظر درته راغلی چې راسي په کندهار کې داسې یو پانګونه وکړو سرمایه‌ګذاري وکړو هدف دا دی چې خلک چې موږ تاسو په دې ځای کې څوک ژوند کوي دا خلک د شش دغه خواهشمند دي او په کندهار کې داسې یو شی نو په اوسمهال کم د زموږ دغه چې دی ولایت چې دی د زموږ حاجي صاحب چې دی د جاوید نو هغه په داسې یو فکر یې وکړ چې باید موږ داسې یو کمپلکس داسې یو ځای جوړ کړو چې مثال د خبرې هغه په اصطلاح باندې کندهار برابر په نړیوال معیار باندې په کندهار په افغانستان کې یعنی داسې یو شی جوړ چې مثال د خبرې یو پر سټنډرډ او معیار برابر ځای چې خلک یې مثال د خبرې د دې څخه الهام واخلي خلک د دې څخه زده کړه وکړي خلک باید پوه شي چې موږ د دنیا څخه اوس هم په کمه نه یو په کنسټرکشن او په کار په دې کې ډېره مننه
او دا یخچال او دغه مثلا واشنګ ماشین دی او دا شان ټول د برانډو کمپنیو دي زه وینم دا دی دا هم څنګه ترتیب دی ورسره دغه کوم کورونه چې موږ خرڅوو په ټولو کورو کې یو مثال د خبرې فرنیچر لکه څنګه در مخه چې مې درته وویله او دغه د بیډ و دا شیان چې دي هغه موږ نه پکښې ورکوو نور ټوله دا شیان چې ویني دا ټوله پکښې کېږي په دې کورونو کې خاص هغه سټنډرډ شیان دي یا برانډ شیان دي دا چولا ده بالکل دا راتیس کمپنی ده تاسو لیدلی سئ خارجي برانډ دی او دا هم اواکاش دی تقریبا تر 1200 سپیډه پورې د د هوا ګوره پرېشر موږ هلته لوړ دغه نه دي بسته کړی پرېشر یې تر 1200 سپیډه پورې دی مکمل د هوا څوک د دغسې یو کور خواهش لري غواړي چې ماشومان یې په استراحت باندې سي او واقعا کولی سي چې رانیسي نو همدا اوس د چانس د لاسه نه ورکوي دا د کالو ماشین دی بخښه کوي دا د کالو ماشین دی یعنې مثال د خبرې دغه کور والا ته هېڅ داسې حاجت نه پیدا کېږي چې دوی دغه وکړي دوی کالي پر برنډه باندې وزړي یا دغه باندې وزړي نه چې مثال د خبرې وچي مکمل داسې یو سهولت ورته ډېره مننه هغه صاحب مخ ته به ولاړ سو بل اتاق به وګورو دوستانو راځي دغه د ښکاره کومه دا اتاق دی بیډروم دی په اصطلاح باندې مکمل ګرد شام دا مساحت څو دی په څو کې جوړ دی دا تقریبا داسې فکر کومه 4 په 15 کې دي 4 نیم په 15 نیم کې دي او اخواته هم ډېر ښه ویو لري تاسې راسئ دوستانو خپله برنډه لري خپل ویو لري او ډېر ښه خوند کوي چې دلته کافي در سره یي هندارې ته ولاړ یې هغه بالکل ښه فرسټ کلاس ژوند کېږي او دا یې تشناب دی فکر کوم دا تشناب دی او دغه مو نه راته وویل چې دا د کومو کمپنیو څخه م راوړي دي دغه شاور دا فیصل کمپني ده فیصل پاکستاني کمپني ده ښه او بس انشاءالله دغه ټوله بس دغه تعمیر ته دغه ټوله دغه سټان دغه کو دا هم د کالو المارۍ ده تاسې لیدلی سئ دلته چې ژیس یې وایي دا ګروپان بند سي که څنګه هغه دلته سویچانو شان یې دلته دي زنانه کالي مردانه کالي دغه رقم د بوټو دغه بوټو ځای دی دا لوړ سکور مسکال یو شی مې هغه دغه په اصطلاح باندې ولا په ارز په ډېر څه ارزي ماشاءالله نو ولاړ به سو بل اتاق به وګورو دانه اتاقونه دوستانو موږ په تاسې باندې وینو د خپرونې په دې جریان کې نو هیله لرم چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېږي راځي دا راځي دا بل اتاق دی دلته به دا بیا داسې یو کوچنی د مجلس دی فکر کوم دا کیډ روم ورته وایي ته هغه مثال د خبرې دغه سو بیډ روم سو دا د کوچنیانو اتاق دی چې مثال د خبرې په فامیل کې چې کوچنیان اوسي بس خپل تشناب دغه لري او خپل ځان ته هم دا ویو لري او دغونه غټ کلکینانې دي د دې راځي تاسو به زه دا دغه هم ښکاره کړم او اکشان دي کوم دغه دی دا چې دی دا د کولینګ سیسټم دی موږ مکمل سنټرال کولینګ سیسټم ورته فعاله کړی دی دې ته چې هغه انشاءالله داسې چې دا کورونه به د کولر و د پکي و د ګور جنجال مو خلاص کړي ډېر ښه داسې وګورئ دغه تشناب دی د ماشومانو امار کمپلکس هغه کمپلکس دی چې هر څه برانډ دی که سویچان دي که لایټینګ دی که ډیکوریشن دی که فرنیچر دی هر څه برانډ دی هغه کمپلکس ستاسو خوبونه په واقعیت بدلوي واقعیت هم بدلولی سي دا ځای تاسې راځئ بلال هغه نور کوم ځایو ته ځو دا راځي دلته دغه بس دغه سویچان یې ګوره چې هغه ټوله ټچ یې ښه ته زه هم چې دا ټچ یې څنګه دی نړۍ دونه مخ ته ولاړه کندهار هم دا دی ولاړې بیا ونه وایه چې نه یې تللي دا چې دی دا ټي وي لانچ دی ښه دا ټي وي لانچ دی د هغه کور ده چې موږ هغه یو اتاق مو کښول یو بیډروم سو یوې کوټه سوه دا ټي وي لانچ دی مکمل دلته ماشومان کولی سي کښېني فیملي کولی سي فیملي و چې بس هغه دغه څخه بېغمه یې راځي راسي دلته کښېني ګوره دا ګرده ویو لري داسې ورته وګورئ تاسو مکمل ویو یې خلاصه ده ټول هغه سیټا چوک هم معلومیږي مرکزي عینومېنه ګرده ځایونه داسې ډېر ښایسته
مرکزي غټه جامه ده هغه ما ډېر نږدې ده نو اوس دا راته ووایه چې دا په څو خوشمړو دي البته 3 اتاقۍ په 15,000 او 4 اتاقۍ په 15,000 باندې دا مو ګرده خرڅ کړله او په دغه نوي پلازو کې چې کوم ځایونه دي هغه موږ تقریبا په 80,000 او په 90,000 باندې پرایس یعنی هغه تر دې هم ډېر معیاري کار پکې شوی دی که څه فرق نه لري خالي په هغه کې د مرکز ګرمۍ سیستم دی یو څه اپشن نور هم دي چې هغه انشاءالله چې د خیر سره دغسې خلکو ته موږ چې څوک یې رانیسي موږ ټول هغه په جزیاتو باندې هغه ټوله شان هغه ته وایي ښه ماشاءالله او ډېر یو استوار ځای دی انسان ډېر آرامیږي او دا خو نو خوشبودار ځوان چې بیا داسې یو کور د خیر سره آینده کې الله تعالی دې هر مسلمان ته ورکړي داسې ښایسته کور ډېره مننه بلال اغا چې زموږ سره دې په دې خپرونه کې ګډون وکړي ستاسو د ګډون څخه مننه تشکر چې امار کمپلکس مو راته تشریح کړي او په بشپړ ډول باندې دوستانو ته وپېژندئ مننه تشکر کوم سلامت اوسئ خیر اوسئ مننه سلامت اوسئ ستاسو څخه ډېره مننه چې د امار کمپلکس مو وکتئ چې موږ راغلو دلته تاسو باندې مو دا برانډ کمپلکس وکتئ اتاقونه یې تاسې ولیدل چې فوق العاده جوړ او اماده وه نو تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم پر پاک او سپېڅلي رب مو سپارم ښه د مینې څخه ډک شیبې ولرئ امار کمپلکس ته راغلی یم چې دا په 2 عینو مینې کې موقعیت لري دوستانو دلته به د خیره سره موږ په تاسې باندې دا کمپلکس وینو چې یو ډېر برانډ کمپلکس دی تقریبا مساحت 6.5 په 4.5 متره کې دی مربع کې دا اتاق دی بیډروم دی په اصطلاح باندې درې اتاقۍ په 15,000 او 4 اتاقۍ په 15,000 باندې مننه چې هیواد میډیا ګورئ